ماستر بیټری ته چې ته ودرېږې د لینک آوټ څخه به ته دغه تار راباسې د سلیو بیټری لینک ان ته به ورچې د هغه رقم د سلیو بیټری څخه به تار راباسې د آوټ څخه دلته به السلام علیکم تاسو ګوري جے کے الکتریک یوټیوب چینل پښتو زه عمر علي تاسو په درانه خدمت کې زما د ویډیو په پیرلل کنکشن باندې دا دغه کومه بیټری چې تاسو معلومیږي دا د ال وی ټاپسن کمپنی بیټری ده په 1.5.2 ولټ کې راځي او په 100 امپیر کې دا بیټری چې دغه راځي نو دلته چې دا کوم سیټ اپ لګیدل دي زه تاسو په د ښکارا کما دغه انورټر سیپریټ دی یعنی جلا دی او دا نور چې کوم درې انورټران ته معلومیږي دا په پیرلل کنکشن کې دلته لګیدلې دي د دې چې کوم ویډیو د پیرلل غا هغه ان شاء الله زستا سره په دې جے کے الکتریک پښتو باندې اپلوډوم زما چې کوم د نن ویډیو د هغه په دې بیټریانو باندې دا یعنی دلته درې بیټری دي د دې درو انورټرانو سره چې دی هغه لګیدلې دي اوله بیټری دومه بیټری او درېمه بیټری یعنی زموږ په کیس کې چې کوم زما د نن ویډیو د پیرلل کنکشن باندې هغه به موږ داس کوو دا چې کومه بیټری ته معلومیږي دا ماستر بیټری سو او دا چې دا دومه بیټری سو او دا درېمه بیټری سو یعنی زما د خبرې مطلب دا دی ماستر سمراد یعنی د دې بیټری سره چې دی هغه د کمانډ ورکول کیږي و دې دوه ته چې د دې اخواته یعنی اول چې دی هغه دلته ماستر بیټری مستا او سلیپ چې دی هغه بیا د ماستر څخه کښته توای یعنی دومه بیټری یا درېمه هغه اول دوم چې دی هغه سره نمبر راځي زه ستاسو نمبر چې دی هغه د ښکار کوم اوس په دې انورټر کې چې دا کم اس ال لیکل دي اس ال 2 یعنی دغه انورټر چې کم دی هغه دوم انورټر دی صحیح سو او دغه رقم چې زه دغه د ښکار رقم ته دلته لیکل دي SL1 یعنی دا د څه کوم لاندې انورټر دی هغه بیا هغه دی د دې څه بیا چې کوم بعد کې انورټر راځي هغه بیا دغه دی نو دغه رقم په دې بیټریانو کې دا ډول چې دی هغه ترتیب موجود دی کم ټیم چې ته درې دانې بیټری یا 400 بیټری ته لګې هغه بیټریان چې ته ولګې بیا دوم قدم بیا دا دی چې ته به دغه کم کنکشن دی د تارغه یعنی د بیټری غه دا راځي بیټری ټو بیټری کنکشن یعنی اوس دغه کم تار دی دا د دې انورټر سره لګیدل دی دغه رقم دغه کم دوه تارونه دي دا د دې انورټر سره دغه رقم دغه سره لګیدل دي نو دغه کم تارونه دي هغه به ته ماینس د ماینس سره لګي او د جمعي تار به د جمعي سره لګي لکه دغه کم لګیدل دي دا وګوره دا تار چې دی هغه زاړه لګیدلی دغه تار ما نوی ور سره ولګول دا وګوره دا د بیټری ټو بیټری پیرلل سو اوس د دې بعد کې کوم قدم راځي کوم چې سټپ راځي هغه به تداس کې د دې تار به شروع کې یعنی د ماستر بیټری ته به تداس درېج لکه داز چې اوس صورت ولاړم دلته سپورټونه دی هغه زته د ښکارا کم اول چې دی هغه RS 485 راځي بیا کین راځي انده د پورټ چې دی هغه د BMS غدي دغه کوم ته معلومیږي دا لینک ان او لینک اوټ په دې بیټری کې لینک ان او لینک اوټ راځي پر بیټری کې چې دی هغه لینک ان او لینک اوټ ناراضي تبه داس کې دغه کوم تار دی دته د پیرلل تار وای یعنی د کنکشن تار وای تبه د ماستر بیټری چې دی هغه شروکه وایرینګ د دې تار ماباده یعنی دلته چې دی هغه تا لینک اوټ ته راځي دا وګوره دا لینک اوټ سو دا لینک ان سو د دې تار چې کوم دابل سر دی یعنی په ماستر بیټری کې لینک اوټ کې تار تا راځي او داغه تار چې کوم دابل سر دی هغه به د سلیو بیټری ان ته راځي دا وګوره دا سلیو بیټری اول سو دا تار دی ګوره دا راځي دلته الته راغلي دي بیا د دې سلیو بیټری اولی سه دا کم چې ته معلومیږي ان لینک اوټ صحیح سو دا سلیو بیټری دا وګوره دا تار دی د دې بیټری ماباده چې کم تار راځي هغه دغه دی تبه راځي سلیو بیټری 2 میته دلته سلیو بیټری 2 میته شتراسه په دغه ځکه به ته دلته ورچې دا وګوره په لینک ان کې لینک اوټ چې دی هغه په سلیو بیټری 2 کې خالی دی
ځکه که ته چیرې بله بیټرۍ دلته ورسره لګول غواړې بیا د دې څه چې دی هغه د لینک آوټ څخه تا راوځي د بلې بیټرۍ چې دی هغه په لینک ان کې لګیږي لکه دلته چې اوس لګېدلی دي. زه پلا بیا دغه چې دی هغه ریورس کوم تا ته یعنی د ماستر بیټرۍ څخه به ته دغه پیرلل تار چې دی هغه ورچې لینک آوټ ته او سلیپ بیټرۍ اولی ته به راځي لینک ان ته دا لینک ان سو او د سلیپ بیټرۍ اولی څخه ته د آوټ څخه تار راباسي لکه دغه چې کوم تار راوتلی دي د سلیپ بیټرۍ لینک ان ته بیا ورچې دلته د دې تار چې کوم کار هغه په دا ترتیب باندې فلال ختم سلو. اوس راځو دریم قدم ته یعنی دریم سټیپ ته. دریم سټیپ بستا دغه کوم چې دغه ډیپ سوچان ته معلومیږي دا د ظاهرکۍ بیټرۍ په سیستم کې دغه سي ظاهرکۍ چې مثال اوس دغه سیستم لګېدلی دی صحیح سو دا اوله بیټرۍ سوه دا دومه سوه دا دریمه سوه صحیح دی. اوس ستا زه اوس په ډیپ سویچ چې دی هغه سر در خلاصوم یعنی دلته یعنی دا بیټرۍ دغه ماستر د ماستر بیټرۍ چې کوم ډیپ سویچان دي هغه به ته ګرده اوف کې یعنی ته به بندوي دا وګوره دلته چې دی دا ګرده اوف دی یعنی بند دی. اوس د دې بعد چې کومه سلیپ بیټرۍ اوله ده هغه ته اوس موږ کمانډ ورکوو چې ستاسو اوله ماستر بیټرۍ ده بیا ته چې دومه بیټرۍ په سیستم کې اوس په دې کې چې کوم ډیپ سویچ دی دا اول چې کوم ډیپ نمبر ته معلومیږي دا 4 دانې د دې چې کوم نمبران دی هغه راځي اول دوم دریم څلورم په دې کې یعنی سلیپ بیټرۍ اوله ته به د دې چې کوم ډیپ سویچ دی هغه به اول چې دی هغه پورته کوي درې چې دی هغه به ته کښته کوي دغه رقم د دې مابعد چې کوم ترتیب دی د سلیپ دومې بیټرۍ هغه دغه دی ته کتلی سي یعنی دوم نمبر چې کوم ډیپ سویچ دی هغه به ته د اون خواته راولي یعنی په دې کې دلته 4 پوینټ دي او په دې کې 4 پوینټ موجوده دي اول دریم څلورم چې دی هغه به او فی بند وي او دوم نمبر چې کوم ډیپ سویچ ته معلومیږي هغه به د اون خواته وي یعنی په دې ترتیب به ته دغه بیټریانې چې دی هغه پیرلل کوي دغه کم سیټ اپ چې ته معلومیږي دا دلته بل چا لګولی یو زر عالم دلته دغه انورټران ویم پیرلل کړله دغه ما جلا ویډیو جوړ کړی د هغه زستا سره په دغه جکی الکتریک پښتو باندې د سره اپلوډوم او په فیسبوک جکی الکتریک پښتو باندې ان شاء الله د دې کوم پیرلل کنیکشن ویډیو دا هغه زستا سره اپلوډوم اوس زستا سره د دې کوم پیرلل کنیکشن د بیټریانو هغه اوس زستا سره فلال چې دی هغه اپلوډوم نو کله چې ویډیو خوښه سوي د خپل ملګرو سره هم شیر کړه چې دا غو یو فائدہ زنی وسی ملاویږي ان شاء الله د نوې ویډیو سره د نوې ټاپک سره.